بسم الله الرحمن الرحیم. د سکون رادیو د سوشل میډیا د برخې درنو لیدونکو سلام. ستړي مه هیله د ټول به روغ جوړ اوسئ. د سالمې روغتیا درلودونکي به یاست. درنو لیدونکو د ډاکټر خپرونه ده چې یو ځل بیا زه وسیق د همدې خپرونې د لارې ستاسو خدمت ته راغلی یم او نن په خپرونه کښې د تور ژړې اړوند معلومات درسره شریکوو چې تور ژړی څه ډول یو حالت دی، څنګه رامنځته کېږي، په کومو کسانو کې رامنځته کېږي، څنګه له یو کس څخه بل کس ته انتقالېږي دا ناروغي، او آیا د تور ژړې لپاره کوم واکسینونه د دې ناروغۍ د کنټرول او تداوي په موخه باندې موجود دي که نه، که یو کس په دې ناروغۍ اخته کېږي د تداوي په موخه باندې څه ورسره کولی سو او څنګه کولی سو چې دغه شخص د دغه ناروغۍ څخه وژغورو. پر همدې موضوع باندې راسره په هلمند کښې د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر، همداراز د معدې او اعصابو د ناروغیو معالج ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالوکیل اکرم چې په د ماشومانو په داخله ناروغیو برخه کښې تخصص کړی او همداراز د هلمند د پوهنتون د طب پوهنځی استاد پاته سوی دی. نن پر همدې موضوع راسره غږېږي. هیله ده تاسو هم تر وروستیو له موږ سره دغه برخه ټوله تعقیب کړئ، ویې ګورئ او ویې وینئ. په پیل کې ډاکټر صاحب ستړي مه شئ. ښه راسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وسیق صاحب تاسو ته او د سوشل میډیا درنو کتونکو ته نیک هیلې او سلامونه او په دې هیله چې ورځ مو په خیره شروع کړې وي. ډېر زیاته مننه. ډاکټر صاحب که لیدونکو ته د تور ژړې حالت روښانه کړو چې تور ژړی په څه معنا؟ وسیق صاحب محترم، د تور ژړی چې دا یو عامیانه اصطلاح ده، یو اصطلاح کلیوال اصطلاح ده. اصلا کې موږ د تور ژړې دپاره داسې ویلی سو چې په مجموع کې وایرل هیپاټایټس یا هغه وایرسونه یا هغه میکروبونه چې په شخص کې د اینې د التهاب سبب کېږي، په مجموع کې درته وایرل هیپاټایټس ویل کېږي، یا هغه وایرسونه چې د پر اینا باندې حمله کوي یا دته هیپاټوټروپ وایرسونه ویل کېږي. په دې کې تقریبا 15 وایرسونه دي. هیپاټایټس A وایرس دی، B دی، D دی، C دی او E دی، چې په دې کې د ځینو وایرسونو پروګنوز یا په اصطلاح د مرضي آوټکم یې سم دی یا پروګنوز یې سم دی، مریض په اصطلاح د مرګ مړینې سبب نه کېږي. یو تعداد وایرسونه دي چې هغه که چیرې مریض په دغه وایرسي ناروغۍ اخته سي د اینې د تخریب سبب کېږي، د سیروز سبب کېږي او په هغه کې په آینده کې بیا د مریض د مرګ سبب کېږي. چې په هغه کې ډېر عام وایرس چې دغه هیپاټایټس B وایرس دی، هیپاټایټس C دی او D دی. نو چې دغه درې وایرسونه اکثریت وخت په مریضانو کې د لیور سیروز سبب کېږي یا د اینې د تخریب سبب کېږي او په هغه تعقیبا د مریض د مړینې سبب کېږي. نو اوس په عام اصطلاح چې تور ژړی ورته اصطلاح ورته کارېږي، ډېر عام وایرس چې د هغه هیپاټایټس B وایرس دی چې دا په عام اصطلاح تور ژړی ورته ویل کېږي. او ډاکټر صاحب دغه تور ژړی یا هیپاټایټس B وایرس هغه د انتقال لارې څه دي، څنګه انتقالېږي؟ د وایرس ته په طبابت کې بلډ بورن وایرس ویل کېږي، یا عموما دا وایرس چې دی عموما د بدن د یو تعداد مایعاتو په اصطلاح ترشحاتو او بلډ یا وین د لارې څخه انتقالېږي. یعنی مطلب داسې ویلی سو کله چې دا وایرس مثلا مور په هیپاټایټس B وایرس باندې اخته وي، کله چې ډلیوري کې یا عموما ولادت کې د ولادت په جریان کې هغه مایعات چې عموما د ماشوم ورسره په تماس کې راځي په برت کانال کې یا ولادي کانال کې، ممکن د دې لارې څخه ماشوم وایرس واخلي. یو بل عموما په روزمره ژوند کې د نیډل د لارې څخه د ستنې د لارې څخه ممکن د مریض څخه ډاکټر ته یا د یو ناروغ څخه بل ناروغ ته انتقال سي. هغه خلک چې ډونیشن کې عموما چې بل چاته وینه ورکړي، مثلا روغ شخص ناروغ ته وینه ورته ورکړي، کله کله چې د وینې ضرورت وي، نو که چیرې دغه ډونر چې وینه ورکړي که چیرې د په تور ژړي باندې اخته یا هیپاټایټس B وایرس اخته وي، هغه شخص ته انتقالېږي. هغه اشخاص چې د ځینې د سلمانۍ سامان په ګډ شکل سره استعمالوي، لکه ژمنځ د چاړه ده یا بل ماشینونه دي چې استعمالېږي، د دې لارې څخه هم انتقالېږي. د وونډ یا زخم د لارې څخه هم چې کوم افرازات دلته شتون لري، که چیرې دغه سره جوړ شخص په تماس کې راسي هم انتقالېږي. یعنی د دې انتقال ټوله د مریض شخص د بدن د مایعاتو د لارې څخه یا د وینې د لارې څخه انتقالېږي جوړ شخص ته. او ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ د تداوي لپاره کوم واکسین موجود دی؟
و د هیپاټایټس بي وایرس لپاره واکسینونه شتون لري. دا واکسینونه عموما هغه ماشومان چې پیدا کیږي په ابتدا کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق سي چې دې ته صفري ډوز واکسین عمل کیږي. دغه په تعقیب 3 ډوز واکسینونه نور لري چې هر یکل د هر ډوز تر مابین باید 4 هفتې فاصله اوسیږي چې یعنې یوه میاشت وروسته په تعقیب چې 3 ډوز دي او اخري ډوز ته بوسټر ډوز ویل کیږي. که چیرې دغه واکسینونه تطبیق سي نو په شخص کې د لایف لانګ ایمونټي تولیدي یا معافیت تولیدي چې آینده کې به دا شخص په تور ژړي یا په هیپاټایټس بي وایرس باندې نه اخته کیږي. د صفري ډوز یادونه اوس استاد ډاکټر صاحب دا په کوم وخت کې تطبیق کیږي صفري ډوز؟ دا کله چې ماشوم تولد سي او په ماشوم عموما هغه ابتدایي اهتمامات ورته اجرا سي، ماشوم پاک سي، وچ سي او عموما پسلا کور سي، تعداد جامې په واغوستل سي او دغه وروسته که چیرې مخکې د ماشوم بریس فیډینګ ته ولوېږي د مور شیدې ورته ورکول سي، تر وروسته چې کله ماشوم رخصتېږي د پسلا ډلیوري روم څخه یا هغه کوم ځای کې چې ماشوم تولد شوی باید ورته واکسین زرک سي او بیا کور ته رخصت سي. او ډاکټر صاحب که یو کس غټ اوسېږي، کاهل اوسېږي او بیا په هغه کې دغه ناروغي رامنځته کېږي، په تور ژړي باندې اخته کېږي، په عامو کسانو کې داسې یو مفکوره شته که چیرې یو کس په تور ژړي باندې مبتلا کېږي، اخته کېږي، د هغه لپاره بیا تداوي نشته؟ نه، دا خبره بالکل غلطه ده. اصلا هیپاټایټس بي وایرس په اشخاصو کې 2 برخې لري چې کله یو شخص په دې ناروغۍ اخته کېږي. اکیوټ ایلنس ده یا حاد ناروغي ده چې دا اکثره وخت کم خاص تداوي ته ضرورت نه لري، ځکه تر راتلونکو 6 میاشتې پورې زموږ تاسې خپل معافیت دغه وایرس ته منځه وړلی شي. که چیرې دا وایرس د شخص په بدن کې تر 6 میاشتې اضافه وخت تېروي بیا دې ته په اصطلاح کرانیک هیپاټایټس ویل کېږي. اول ته اکیوټ هیپاټایټس دوم ته کرانیک هیپاټایټس ویل کېږي. بیا کرانیک هیپاټایټس خپل ځان ته تداوي لري چې باید انټي وایرل دواګانې دي، د وایرس د دواګانې هغه ورته شروع کېږي، هغه خپل ځان ته ډیوریشن لري یا موده لري چې باید تطبیق سي، چې د دې عمده ګټه هم دا ده چې زیاته فیصدي کې وایرس مکملا د منځه وړي یا تخریبي، خو په یو تعداد کې بیا د لیور سیروز یا د اینې د تخریب څخه مخنیوی کوي، یعنی تداوی ممکن د وایرس د پرمختګ څخه مخنیوی وکړي. بله. او په وروستیو کې ډاکټر صاحب که یو کس په دې ناروغۍ باندې اخته اوسېږي څومره خطري او څومره جدي ده د ناروغۍ د حالت؟ وزیر صاحب محترم، دغه هیپاټایټس بي وایرس باندې چې کله شخص اخته کېږي دا تقریبا تر 95% پر اشخاصو کې یعنې نارمل سیر لري. دی ممکن په مریض کې په آینده کې د جدي مریضۍ سبب نه شي، ولې پاتې 5% کې مریضانو کې د هیپاټایټس سبب کېږي یا د اینې د التهاب سبب کېږي، چې په آینده کې بیا په دغه اشخاصو کې چې کله وایرس په اصطلاح پرمختګ کوي یا د وایرس هلته امپلیمیشن پرمختګ کوي، بیا په دې اشخاصو کې لیور سیروز باندې اخته کېږي، یعنې اینه مکملا لکه د اینې سرطان برخه د شکل د دې ته اوړي او په هغه په تعقیب باندې په مریض کې هیپاټیک پیلر منځته راځي یا د اینې عدم کفایه منځته راځي او دغه په تعقیب باندې د مریض د مرګ سبب کېږي. په وروستیو کې په لنډو کې ډاکټر صاحب دغسې ناروغانو ته څه کول پکار دي؟ کومې کړنې کوم فعالیتونه باید ترسره کړي؟ هغه اشخاص کوم چې د هیپاټایټس بي وایرس باندې اخته دي هغوی باید اول وګوري چې آیا په دې کې دغه د هیپاټایټس بي وایرس په اکټیو شکل دی، یعنې فعال شکل دی، او که نن اکټیو یا غیر فعال شکل دی. که چیرې غیر فعال شکل دی باید هر یو کال وروسته د پی سی آر په نامه یو ټیسټ دی دا ورته اجرا سي، پولیمریز چین ریاکشن، چې دا ورته اجرا سي چې دی وګوري چې فعال شوی دی که نه دی. ولې په هغه اشخاصو کې که چیرې وایرس په فعال شکل سره وي باید په منظم شکل سره ډاکټر ته ولاړ شي او په منظم شکل سره خپل تداوي واخلي، تر څو آینده کې دوی دغه وایرس له کبله د اینې په عدمي کفایه اخته نه شي او د دوی د مرګ سبب نه شي. او همدارنګه که چیرې په دغسې اشخاصو کې چې کله دوی هیپاټایټس بي وایرس باندې اخته دي باید دوی په ټولنه کې چاته وینه ورنه کړي، باید د دوی د بدن یو تعداد افرازاتو څخه باید نور جوړ اشخاص وساتل شي. همدارنګه هغه اشخاص چې په هیپاټایټس بي وایرس باندې اخته دي که چیرې خپل د په اصطلاح خانمې سره مثلا کوروالی کوي چې د دې څخه ممکن وایرس خانمې ته انتقال شي، نو په دې وخت کې ضرور ده چې د یو تعداد اهتمامات ونیسي چې تر څو هغه د وایرس د انتقال څخه مخنیوی وکړي، نو دا به ښې لارې چارې وي. بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب، کور مو آباد. ژوندي اوسئ. وسیق صاحب ستاسو څخه مننه او د درنو کتونکو څخه مننه.
په دې هیله چې د لنډې خپرونې څخه معلومات ترلاسه کړي. ډېره زیاته مننه لیدونکو، له تاسو هم ډېره مننه. کور مواد چې د دنګړې راسره واست او ولیدلو ومو کتلو د تور ژړې یا هایپاټایټس بي اړوند چې ډاکټر صاحب معلومات راسره شریک کړي د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر او همداراز د معدې او اعصابو د ناروغیو معالج پر همدې موضوع معلومات راسره شریک کړي. هیله تاسو هم ورڅخه ګټه اخیستې اوسېږي. تر بلې خپرونې ښه